أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انشاءالله نن د سوره نساء آیت نمبر شپږ نوي بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي، والله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم پوه کړي، والله دې عمل کولو توفیق راکړي، آمین. دینا رسنونی آیتونو کې الله تعالی د جهاد او د مجاهدینو فضیلت او درجه بیان کړي، او الله فرمایل چې نه خلق او جهاد ته وتونکي خلق دا په درجو کې برابر نه دي. مجاهدینو ته الله تعالی لوی درجه ورکړي دي، او الله تعالی فضل کړی دی په هغه کس باندې چې هغه جهاد کوي په خپل مال او په خپل ځانونو سره. ټولو لپاره جنت وعده ده، خو د مجاهد درجه دې نه اوچتې دي. اوس الله تعالی د جهاد او د مجاهد نورې درجه بیانوي او داغي فضیلت بیانوي. په قرآن کریم هر یو آیت، هر یو لفظ، بلکې هر یو حرف ډیر خوږ دی چې کله انسان په پوهیږي او کله انسان د هغې نه خوند اخلي، د ایمان هغه درجه الله ورکړي وي او بیا ایمان زیاتیږي او زیاتی کوشش کوي په دې باره کې. نو بیا ځینې آیتونه داسې دي چې هغه بیا نور زیات خوندور دي، چې هغه کې الله تعالی د معافي او د درجو او د جنتونو ذکر کړی دی. الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل رضا را نصیب کړي. الله چې موږ کوم مقصد لپاره پیدا کړی، الله تعالی دې هغه کار موږ نه واخلي، دا د الله په فضل او کرم باندې کیږي. الله ته موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي. نو الله فرمایي د مجاهدینو باره کې چې درجات درجی دي منه د هغه طرف نه، یعنی د الله طرف نه، ومغفرتا او بخنه ده، ورحمتا او رحمت ده. درجی دي. درجه رسول الله صلی الله علیه و وسلم حدیث پرون درس کې هم بیان شوی و چې جنت 100 درجې دي، او یو درجه د هغې فاصله دومره ده لکه دلته نه اسمان. او دا فاصله خو څومره ده هغه تاسو خپل اندازه لګوئ چې دلته نه د میاشتې او دلته نه د نور سترګې فاصله، او بیا هغه نه د اسمان فاصله، دا په کرونو په اربونو میلیونو فاصله ده. نو یو درجه دومره زیاته ده. نو درجات درجی دي، اوچتواله ده، اعلی مقام ده، اعلی نه بل اعلی، اعلی نه بل اعلی، اوچت نه بل اوچت. او منه د هغه طرف نه، یعنی د الله تعالی طرف نه چې یو وری د الله طرف نه اعلان شي، نو د الله تعالی ذات او د الله تعالی لویوالی بیا هغه انسان لږ هغې طرف ته سوچ وکړي چې الله زموږ رب او الله زموږ خالق او مالک هغه څومره لوی دی، او دغه څومره درجې دي، او څومره د هغې قوتونه دي، او څومره د هغه سره انعامات دي. او بیا ومغفرتا او بخنه هم ده، ځکه چې انسان خطاکار او ګناهګار دی. الله تعالی انبیای کرام معصوم پیدا کړي دي چې د هغې نه ګناهونه نه کیږي د الله تعالی په فضل سره، او عام مسلمان دا ګناهګار دی. الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کل بنی آدم خطاؤون، ټول بنی آدم چې کوم دي دا ګناهګاران دي، او ښه ګناهګار هغه دي چې هغه توبې ویستونکي دي. نو انسان خو ګناه کیږي خامخا، ځکه چې انسان سره الله تعالی شیطان او نفس پیدا کړی دی چې د مسلسل انسان ګناهونو طرف ته متوجه کوي، او بیا هر لحظه کې مونږ نه ګناهونه هغه کیږي، کله په غیبت صورت کې، کله عملی طور باندې ګناه، کله د ژبې ګناه، کله د فکر او د سوچ وغیره. به هر حال نو الله فرمایي مغفرت ته دې دپاره بخښنه ده، دا معاف دي. نو چې معافي اعلان وشي خبره ختمه شوه، ځکه چې بیا خو مقام جنت ته الله تعالی انسان جوړ کړی هی جنت لپاره دی. خو د جنت نه چې دی ایساریږي نو د خپلو ګناهونو د وجې نه، نو دا لاره خو ختمه شوه، دا پټکونه خو وشلیدل، نو دی به ځي جنت ته. مخکې څه دي؟ ورحمتا او رحمت ته. رحمت بیا دومره دی چې د هغې اندازه انساني عقل یا د انساني کمپیوټر او کیلکولیټر نشي لګولی، ځکه چې الله تعالی رحمان و رحیم دی. د الله ذات
او د هغه سره لاس کې چې څه دي دا د انساني عقل نه بعید دي، لري دي، دا نشي لګولی اندازه. تاسو د دنیا لویوالی وګورئ، بیا دنیا نه بره کائناتو کې وګورئ، تاسو نور سترګه د هغې هغه لویوالی اوچتوالی په لکونو میله هغه موږ نه لرې ده، او په لکونو درجې هغه د ځمکې نه لویه ده. بیا د ځمکې نه د نور سترګې نه لوی نور سترګې کهکشانونه او ستوري چې دا یو قسم نور سترګه چې زمونږ کومه ده هغې کې لکونه نه کرونونه هم نه اربونه نور نور سترګې پکې راځي په دې کائناتو کې، دنه دومره لوی کائنات دي. او بیا هغې نه بره و اسمانونه نور دي، بیا هغې نه بره د عرش کرسۍ ده، بیا هغې نه وروسته الله تعالی ذات دی، نو دا به څومره وي، او د هغې رحمتونه دا به څومره لوی وي، د هغې اندازه انسان نشي لګولی. دومره ده چې یو توجه دې طرف ته الله تعالی ورکوي چې زه یو وارې دروازې خلاصې کړم د خپل مغفرت او د خپل رحمت، نو بیا هغه تاسو اندازه خو نشئ لګولی. البته تاسو په زړه کې د هغې مینه پیدا وشي، الله تعالی دې مونږ هغې سره مینه هم پیدا وکړي، او الله تعالی دې مونږ ته رانصیب هم کړي. زه د دې آیت باندې پرون راسې نه سوچ کوم چې د آیت خو ډېر ورکوټی دی، خو دې کې چې کوم مفهوم دی د الله تعالی د مهربانیانو د رحمتونو بیان شوی دی، نو زړه غواړي چې سړی وایي چې که دا مې بیانولی او د باقي عمر مې په دې کې تیر شوی وی، خو انسان کمزوری دی، دلته ټول خواهشات د انسان نه پوره کیږي. خو الله تعالی دې مونږ دا عمر چې څومره پاتې وي دا د الله تعالی په خپل مغفرت او په رحمت کې زمونږ نه واخلي، او الله دې مونږ مرګ په ایمان باندې کړي. زه تاسو ته د جنت یو معمولی غوندې جلک ښیم په قرآن کریم کې چې مال بیان کړی. به قرآن کریم کې به الله تعالی بار بار په مختلف الفاظ او مختلف انداز باندې الله بیان کړی دی، خو الله غوندې صرف دې لپاره چې تاسو ته د جنت هغه مزه او د جنت هغه لذت او ذایقه په خولې کې راشي، او بیا د هغې ذرایع چې الله بیان کړي دي، ایمان او بیا اسلام اعمال، او بیا خاص کر عمل هغه جهاد. دلته ذکر خو د جهاد دی، او جهاد کې اصل کې مسلمان غیرت وي، غیرتی مسلمان چې د الله تعالی د دین د غلبې لپاره کوشش کوي، دشمن سره جنگيږي، ځان ورکوي او مال ورکوي، صرف د الله رضا لپاره چې د الله تعالی دین غالب وي، الله دین لیونه کړی وي، د الله تعالی دین لپاره د هر څه قرباني. مونږ خدا سي زندگی تیرو چې هر څه جوړو دنیا کې، او مجاهد داسې وي چې د الله دین لپاره هر شی ورکوي، تباہ کوي هر شی، او بیا په دنیا کې مرته ګټه ملو شي. الله فرمایي په قرآن کریم کې چې واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب، یعنی تا ته د جنتونو او د مغفرت نه علاوه یو بل انعام هم دی، هغه دا دی چې تا ته به ګټه ملاویږي، فتح به ملاویږي. الله تعالی د مسلمانانو ته هر ځای کې فتح ورکړي، لکه څنګه چې نن په افغانستان کې الله دې ته هم د اسلامي نظام هغه نظام توفیق ورکړي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ هم دغه توقع ده، او الله دې په ټوله دنیا کې اسلامي نظام راولي. نو زه تاسو ته د جنت یو څو آیتونه تلاوت کوم چې تاسو کې د جنت هغه شوق پیدا وشي. الله فرمایي سوره رحمان کې آیت نمبر 46 نه چې ولمن خاف، او څوک چې یریږي او یریدو مقام ربه د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو نه، جنتان هغه ته دوه باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانانو پیریانو تاسو د الله کم نعمتونو ناشکری کوئ، دروغجن به کوي. زواتا افنان، شاخونو ولدي د هغې ونې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عینان تجریان، په دې کې دوه چینې دي چې روانې به وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاکهة زوجان، په دې کې به هر قسم میوې وي، دوه جوړې میوې وي پکې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین تکیه لګونکي به وي، علی فرشن په مسندونو باندې، په تختونو باندې، من استبرق د ریخمونه، د هغې استر به د ریخمو وي. وجنل جنتین دان، او دې دواړو باغونو کې دا نږدې میوې به دې دپاره وي په دې جنتونو کې، یعنې غټ ریخمو ولا مسندونه به وي دي، او دواړو باغونو هغه میوه دا به ډېره نږدې وي. او فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف، په دې کې هغه ښکته نظرو لرونکي جنکیانې به وي، حورې به وي دې دپاره. لم یطمثهن، چې لاس به نه یې لګولی هغوی ته مخکې انسن قبلهم، انسانانو دی نه وړاندې، ولا جان او نه پیریانو. داسې صاف سوتره به وي چې همدې جنتي دپاره به الله تعالی پیدا کړي، جوړې کړي حورې به وي.
یعنی دا تاسو اندازه لګوئ کنه د دې لپاره بیانوم چې د دنیا کې دغه خوندونو لپاره مونږه د آخرت ټول تبا کو او چې کله آخرت وګوري بیا جنت د انعامونه نو دنیا کې چې کم شي لپاره انسان لیونی وي کوشش کوي مهنت کوي منډه را منډه کوي هغه دلته ذکر شوی دی ټول حوري بوي جنکیان بوي دی جنتی لپاره نو فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن تبوای لکه دا حوري دا د جنتی لپاره چې کوم ورکول کیږي الیاقوت والمرجان یاقوت و مرجان دي ملغرری دي غمی دي غمی دا چې خولي بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان آیا د احسان نه علاوه بل بدل شته مگر احسان یعنی تا ما د پر دنیا کې د دین غلبې کوشش کړې ده او تا ما د پر مال او ځان ور کړې ده او تا د دین د غلبې مسلسل جهادونه کړې دي شپې دي تیر کړې دي غرونو کې او نور قربانای دي ور کړې دي دا خو ته احسان کړې ده نو احسان بدل خو احسان هی وی کنه الله فرمای نو تا هغه احسان کو راشه او زما احسان وګوره فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او دین علاوه بدو باغونه نوري دا خو دو باغونه شو دنه علاوه بدو باغونه وي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تور داسې یعنی دا ډېر شینوالي نه چې کله دا ونې ډېرې ګڼې شي چې توروالی غوندې کوي د ډېر ښایست نه ډېر خوند نه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان نضاختان په دې کې به چینی وي جوش به وهي دا فوارې غوندې به وي لکه کښته نه چې دا الوزي بره د فوارو په شانتې دا بوی پکې فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان په دې کې میوې دي او کجوري دي او انار دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان په دې کې ډېرې ښایسته او خسرت ولا زنانه بوی جنکیانې بوی دي دپاره فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حوري بوی دي دپاره چې هغه به محفوظ وي په خیمو کې خیمه بوی داسې خسته خولي لکه څنګه چې انسان سیل سپاټي چکر د پاره زی او ال دغه عارضی غونتی یو کور جوړ کی او بیا پاره کې خپل د دنیا چې څنګه انسان کې الله چولې دی او بیا د جنت کې چې کوم الله تعالی چولې دغه خوندونه بوی دی د پاره فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان دا غوري او دا وینځي د دې لپاره چې کوم جنت کې دي د دې ته بچري الله تعالی نه بل انسانانو یا چرته پیریانو لاس پنی لګولې فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وعبقري حسان تکي لګولې بوې دي په کالونو باندې چې شنی بوي او ډېر عجيبه او ډېر خوندوري او نفیس خسته خولي بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان دا چې تاسو زې مخ کې سورې واقع کې هم د کرنګي نور دا ټول قران کریم دینه ډک دي دا خو سم تاسو ته یو جلک خودو چې د الله تعالی د دین کار او بیا خاص کر د دین غلبې د جهاد مجاهد د پاره چې الله تعالی د دې د پاره چې د مجاهد غیرتی وي د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی په ذات باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په قران باندې غیرت کوي موږ خود ورکاته مونږ چې کړي نه بیا احسانم کوو په مولا مې احسان کوو په خلکو مې احسان کوو دوه ټکی قران مو ویل نه بیا احسانات کوو چې موږ داسې لوی او وکړه نه د الله په نسبت باندې دا ټولې درجې دي ټولو د پاره جنتونه دي خدای مجاهد درجه الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي الله دې دغه حیثیت هم موږ ته نصیب کړي او الله تعالی دغه انعامات هم موږ تاسو ته راکړي نو تاسو عثمانس د کوي درجات درجی دي منه د هغه طرف نه ومغفرة او بخنه ده ورحمة او رحمت ته وكان الله تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان الله د معافی دروازې خلاص دي هر چا د پاره خو که یو خوش قسمت وي چې غواړي معافی یا الله تم ګناهونه معاف کړي الله تعالی